د تخبه بار اسوسییشن په انتخاباتو کې پی ټی آی د جماعت اسلامي او ان پی د لاسه ماتې وخوړه. د جماعت اسلامي پرمانلی ایډوکیټ صدر او د عوامي نیشنل پارټۍ آفتاب احمد خان جنرال سیکرټري منتخب شو. دوی دواړه د ګرانډ ډیموکراټک الاینس امیدواران وو. د خزانچی د عہدې نه علاوه د ګرانډ ډیموکراټک الاینس پورا پینل انتخابات وګټل. دغه رنګې د عوامي نیشنل پارټۍ الصاف د مخې نه بېلا مقابله جاینټ سیکرټري منتخب شوی و. دغه رنګ مشتاق خان نائب صدر، شعیب خان لایبریریان او انور سید فاینانس سیکرټري منتخب شو. انور سید د جسټس لایرز فورمز امیدوار و. تبار په دې انتخاباتو کې پی ټی آی ته عبرتناک شکست وشو. د انتخابي کمیټې چیرمن عبدالرشید خان ایډوکیټ د نتیجې باقاعده اعلان وکړ.